نو که موږ او تاسو لږ تکلیف چې کوم دی د آخرت دپاره ګرمي یخني دا د آخرت دپاره برداشت کړو د هغه لوی او سختې ورځې دپاره نو دا څه مشکله نه ده او دا مطلب د ډېره لویه ګټه ده خو که چېرې موږ په دې خبرو باندې غور او فکر وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزتمنو مسلمانانو وروڼو د جمعې موسم شروع شوی دی او الله رب العالمین هر یو شی په خپل حکمت سره پیدا کړی دی که جمع دی که وړی دی که موسم بهار دی که موسم خزان دی هر موسم کې زمونږ او ستاسو دپاره د انسانانو دپاره څه فواید دي او الله زمونږ د فایدې دپاره پیدا کړي دي نو دغې وجې نه په دې نعمتونو باندې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي او خاص کر بیا د جمعې موسم دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی مونږ دپاره پیدا کړی دی نو دغې وجې نه دا مونږ غنیمت وګڼو او پکې یعنې عبادت وکړو او دا زه نه وایم بلکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی وعن انس رضی الله تعالی عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم الصوم في الشتاء غنیمة البارده په جمعې کې روژه نیول دا مفت ثواب ګټل دي وجه دی چې ورځ لنډه وي او سړی چې په ځان باندې خبرېږي را خبرېږي بس ماښام شوی وي او ورځ لنډه وي نو روژه پکې سړی ونیسي الله پاک ورته ډېر لوی ثواب چې کوم دی ورکړي بل حدیث مبارک دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یخنۍ موسم دا د مؤمن دپاره موسم بهار دی د دې ورځ لنډه وي نو دی پکې روژه ونیسي او دغه رنګې شپه یې اوږده وي نو دی پکې چې کوم دی قیام وکړي تهجد پکې وکړي او بله دا چې زما عزتمندو شپې چونکې اوږدې وي نو سړی په خوب باندې موړ شي د سهار مونځ چې کوم دی دا هم په جمع سره راشي ماسخوتن مونځ هم په جمع سره راشي نو دته الله رب العالمین د ټولې شپې د عبادت ثواب میلو کړي دا یو حدیث شریف مفهوم دی وایي کوم سړي چې د ماسخوتن مونځ دا په جمع کې ادا کو نو د نیمې شپې عبادت وګټلو یعنې دته د نیمې شپې د عبادت ثواب میلو شو او بیا چې کله د سهار مونځ نماز فجر چې ورته وایي فجر دا هم په جماعت سره په جمع سره وکړي نو دته د ټولې شپې ثواب چې کوم دی نه میلو شو او دا که تاسو خیال کړی وي دا فضیلت او دا توفیق الله تعالی مونږ او تاسو ته په د جمعې په موسم کې راکوي ځکه چې شپې اوږدې وي نو سړی په خوب باندې ښه موړ شي ماسخوتن مونځ هم په جمع سره سهار مونځ هم په جمع سره او الله رب العالمین بعضې خلکو ته مسلمانانو ته د تهجدو ته د راپاڅېدلو توفیق هم ورنصیب کړي تهجد مونځ هم پکې وکړي نو دا عبادتونه داسې عبادتونه دا په جمع کې حاصلېږي دې نه علاوه نور څومره دیني مجالس دي هغه هم په جمع کې ښه ادا کېږي او ښه سړی پکې شرکت کولی شي ځکه چې په ګرمۍ کې سړی تنګېږي د ګرمۍ د وجې نه د خلو د وجې نه او په دغه کې چې کوم دی په جمع کې ښه ریلیکس ناست دي نو یو بیان وي دیني مجلس وي هغه ښه په غور سره یعنې واوري او دته پکې مطلب دی سکون حاصل شي ښه په آرام او په سکون سره یې واوري او بس څادرې ځان نه تو کړی یا چې کوم دی بنین یې اغوستی وي نو څه تکلیف وي نه تنګېږي نه ښه په آرام او په سکون سره چې کوم دی یعنې دا بیان واوري نو دغې وجې نه دا موسم چې کوم دی غنیمت ګڼل پکار دي او د الله تعالی شکر په دې باندې چې کوم دی یعنې ادا کول پکار دي دې نه علاوه زما عزتمندو دا عبادت ثواب چې کوم دی دا خاص کر بیا د تهجدو ثواب دا الله رب العالمین په دې باندې انسان ته ډېر لوی درجې ورکوي او دغه رنګې سړی راپاڅي د خپل ځان دپاره دعاګانې وغواړي د خپل بال بچ دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره چې کوم دی دعاګانې وغواړي نو دغې وجې نه زما عزتمندو د جمعې موسم چې کوم دی دا الله رب العالمین موږ او ستاسو دپاره یو یعنې انعام پیدا کړی دی یو انعام دی په دې باندې موږ او تاسو ته پکار دی چې د الله پاک شکر پرې ادا کړو او دا غنیمت چې کوم دی وګڼو او دا وخت زموږ او تاسو نه ډېر په تیزۍ سره چې کوم دی روان دی نو دغې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک کې راځي وي چې کله به د یخنۍ موسم راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ورته یعنې هرکلي وي چې مونږ هرکلي ویو د یخنۍ موسم ته ځکه چې په دې کې د عبادت توفیق انسان ته میلو شي او دغه رنګې تهجد پکې وکوي دغه رنګې روژه پکې ونیسي او د شپې پکې قیام وکړي نو دغې وجې نه د دې موسم چې کوم دی قدر کول پکار دي او الله دا وخت مونږ او تاسو ته راکړی دی چې دا په عبادت کې تېر کړو ګوره زما عزتمندو سړی د دنیا دپاره
څومره لوی لوی تکلیفونه برداشت کوي، ګرمي برداشت کوي، یخني برداشت کوي، بار ملکونو ته ځي، مرګ ته هم چې کوم دی غاړه نیسي، په غلا باندې هم چې کوم دی نیسي. او دا ګرمي او یخني په ګرمو ګرمو ملکونو کې لکه سعودي او دوبۍ کې چې کوم دی دا څه کوي، دا برداشت کوي صرف د پیسې او د دنیا د حاصلولو لپاره. نو که موږ او تاسو لږ تکلیف چې کوم دی د آخرت دپاره ګرمي یخني دا د آخرت دپاره برداشت کړو، د هغه لوی او سختې ورځې دپاره، نو دا څه مشکله نه ده او دا مطلب د ډېره لویه ګټه ده. خو که چېرې موږ په دې خبرو باندې غور او فکر وکړو. واخر دعوانا الحمدلله.